بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیوادوالو. پرته له شکه چې کرکټ بورډ د تیرو شلو کلو د لاسته راوړنو څخه یوه لاسته راوړنه ده او د هر چا کور ودان چې په دې کې اخلاص کړی دی او په ډېر کم وخت کې دومره پرمختګ ورکړی. خو که یوه اداره ډېره ښه روانه وي بیا هم د اصلاح ځای وي پکې، نو موږ د نوي مشرتابه د کرکټ بورډ د راتګ څخه وروسته په ډېرو اساسي شیانو باندې کار وکړ. یو یې د ملي لوبډلې هغه ستونزه وه چې د سینیر لوبغاړو هیڅ بیک اپ نه و موجود، خو الحمدلله موږ وتوانېدو چې 5 نه تر 6 پورې لوبغاړو ته ډیبیو ورکړه او دوی ملي لوبډلې ته راغلل او ډېر ښه پرفارمنس یې روان دی. همدغسې د 19 کلنو سلیکشن ډېر په میرټ باندې وشو او همدغه وه چې دوی نړیوال جام کې تر سیمی فاینل پورې ورسېدل. د رژیم د بدلیدو نه وروسته د کرکټ بورډ رسمیت ځنډېدلی و، خو الحمدلله د کرکټ بورډ مشرتابه په دې وتوانېده چې هغه رسمیت بیرته ترلاسه کړي. همدغسې د زرغون جام په نوم سیالۍ په خوست کې وکړې او شپږیزه چې د تیر 1.5 کال راهیسې ځنډېدلې وه، نه یوازې دا چې موږ شپږیزه وکړه بلکې په دې هم وتوانېدو چې کرکټ بورډ مالي ګټه هم ترلاسه کړي. یو بل لوی چیلنج چې موږ ورسره مخامخ وو په اداره کې اصلاحات راوستل وو، هغه دا و چې د کرکټ بورډ ادارې هیڅ واضحه تشکیل نه درلود. دلته ډېرو کارمندانو لایحې وظایف نه لرل، حاضري نه درلودله، یا معاشونه د خپل اندازې نه زیات وو. نو د دې ستونزې د حل په موخه موږ یوه کمیټه جوړه کړه چې دې کال د جنوري د میاشتې نه د کارمندانو ارزیابي شروع کړه. ډېر خلک موږ ته په خپله عملاً په کار کې راته معلوم شول. بالاخره په دې وتوانېدو چې یو داسې تشکیل جوړ کړو چې د ادارې ظرفیت ورسره لوړ شي. نو دا تشکیل هم په 15 جولای د بورډ ممبرنامه اپروو کړ او د چارو د ادارې سره هم شریک کړ. د تشکیل کې یو مهم شی چې زیات شوی دی هغه های پرفارمنس سنټر دی. یعنی پخوا هیڅ داسې سیستم نه و موجود چې یو لوبغاړی د ملي لوبډلې نه ډراپ شي او بیا د هغه په پرفارمنس یا فټنس باندې کار وشي. همدغسې د ډومسټیک نام یو داسې پاتوی نه و موجوده، یوه لار نه وه چې یو لوبغاړی څنګه کولی شي چې د الف لوبډلې یا 19 کلنو یا ملي لوبډلې ته راشي. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا څخه د یو کمیټې په ترکیب کې موږ ته دنده وسپارل شوه ترڅو د افغانستان کرکټ بورډ شته تشکیل وارزوو، په هغه کې که نیمګړتیاوې وي هغه پیدا او د لا ښه والي لپاره یو نوی تشکیل د افغانستان کرکټ بورډ ته وړاندې کړو ترڅو هغه د هغوی لخوا څخه منظور سي. کمیټه په دې باندې تقریبا 3-4 میاشتې کار وکړ، پخوانی تشکیل یې وارزوو او د هغه په مطالعاتو په نتیجې نه وروسته یو نوی تشکیل د افغانستان کرکټ بورډ ته وړاندې کړ. وروسته له بحثونو څخه له مختلفو تخنیکي او غیر تخنیکي کارکوونکو سره یو تشکیل د افغانستان کرکټ بورډ ته تصویب لپاره وړاندې شو. نوی تشکیل ښېګڼې دا دي چې دا تشکیل د افغانستان کرکټ بورډ له لوري منظور شوی ده. د ډپارټمنټونو وظایف ډیر زیات مشخص دي، د کار ساحې ډیر زیات مشخصې دي، معلومې دي. ځینې څانګې چې تداخل د وظیفوي درلود یا د هغوی چارې سره ډیرې ورته وي هغه یو بل کې مدغم شوي دي او په ټولو څانګو کې د مؤثریت اصل په نظر کې نیول شوی. د مثال په ډول د افغانستان د کرکټ پراختیا څانګه وه چې پخوا 3-4 چارې وي چې دې څانګې ته ور په غاړه وي. په نوي تشکیل کې دغه څانګه تقریبا د دغه څانګې چارې 3 نورو څانګو ته سپارل شوي دي چې یو د ظرفیت لوړولو څانګه په نامه د های پرفارمنس سنټر نومیږي، بل د فیسیلیټي اینډ ټرف منیجمنټ چې هغه به د کرکټ ټول جوړښتونه، ساختمانونه، میدانونه او اکاډمیانې د دې د مدیریت، د دې د ساتلو او د دې د حفاظت چارې به په غاړه لري. او درېیمه برخه هم د مکتبونو او د کرکټ د کلبونو مدیریت موضوع ده چې هغه چارې د کورني کرکټ ته انتقال شوي دي. په ټوله کې ویلی سو چې دغه نوی تشکیل نسبت پخواني تشکیل ته ډیر زیات مؤثریت لري او امیدواره یو چې انشاءالله د افغانستان کرکټ بورډ ته به ډیر ارزښتونه راوړي
او زه مطمئن یم چې دا د نسبت په پخواني تشکیل ته ډیر زیات یو موثر تشکیل به وي.